یو ورو سوال کړی دی چې یو چرګه مرداره شي او په دې کې دننه هګۍ پرته وي، نو دا هګۍ خوړلی شي او که نه شي؟ څه جواب ورکوئ تاسو؟ هګۍ خپله پاکه ده او هغه روغه چې مردانېدو سره څه ضرر هغې ته نه دی رسېدلی، او هګۍ خپل نوع چې دی نو پاک دی. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې دې کې تفصیل دی، د دې مسلې په دې مسله کې تفصیل دی. اولنی حال دا دی چې دا چرګه مړه شوه او په دې کې دننه هګۍ پرته، دا هګۍ چې راوویسته دا هګۍ مضبوطه وه، یعنې ښه خپل وخت پوره کړی دی او په دې کې پلیتوالی اثر نشي کولی، نو کومه پلیتي چې په دې له پاسه ده هغه وینځه د هغې سره پاکه شوه، نو هګۍ څه شوه؟ پاکه شوه. نو دویم حال هغه دا دی که دا هګۍ ته د دې چرګې نه راوباسي او دا هګۍ نرمۍ پستۍ او پلیتوالی پکې اثر کوي، نو بیا څه ده؟ بیا حرامه ده. دغې پلیتوالی پکې اثر کوي، نو بلکل داسې به ولم دغه نه راشي چې پاکه ده، او بلکل به داسې نه وي چې پلیته ده، بلکې تفصیل ته به ګورې چې دا پلیتوالی په دې هګۍ کې اثر کوي او که نه کوي. والله اعلم.